د چارکند ولسوالۍ د ملکي خدمتونو د کارکوونکو ظرفیت لوړونې په موخه یو ورځنی روزنیز سیمینار د بلخ ولایت د بشري سرچینو د رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو په شتون کې د اداري اصلاحاتو ادارې له لورې د دې ولسوالۍ په مرکز کې پیل شو. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو امیر وایي چې دغه روزنیز پروګرام له پیلولو یې موخه په بېلابېلو کاري څانګو کې د کارکوونکو په اداري او دفتري چارو کې پیاوړتیا ده. نن د چارکند ولسوالۍ ته چې په کوم هدف او کوم موخه دلته راغلي یو تقریبا 40 نفره مشمولین چې په دې سیمینار کې تاسو وینئ هغه د ارتقاء ظرفیت برنامه کې موږ سره شرکت کړی ده. ان شاء الله چې دا به د لپاره او د ټول ولسوالۍ لپاره ډیر مفید تمام شي. ورته مهال د چارکند ولسوال دغه پروګرام له پیلېدو څخه د ستاینې ترڅنګ وویل چې کاریانو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول یوه بیړنۍ اړتیا ده. الحمدلله سمینار بسیار خوب بود. به خاطر چندین مرتبه ما خودم هم درخواست کرده بودیم که هم تو یک سمینار ارتقای ظرفیت برگزار شود تا اینکه مامورین ما مدیر صاحبا ما از استفاده بکنه در کارهای خوب مسلکی شوند، کار خوب یاد بگیرن. د پروګرام ګډونوال هم د یاد سیمینار له ترسره کېدو څخه د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه ډول لا زیات پروګرامونه دې په لاره واچول شي. این سمینار که دایر شده بود در بلند بردن ارتقای ظرفیت بود و سطح دانش کارمندان ماموران مسلکی بود و بسیار مفید بر ما تمام شد و خواهان این سمینارها می باشیم. ما همچنین سمینارها که اگر به مدت کوتاه‌تر زودتر برگزار شود برای کارمندان بسیار مفید واقع میشه. یک کارمندایی که درباره کارهای اداری معلومات کمتر داره معلوماتش بیشتر میشه، کارهای اداری بهتر میفهمه، فعالیتاشون خوبتر میشه، دیگر روابط کارمندا بین خودشون خوبتر شده و مفید واقع میشه همچین سمینارهایی که برگزار شود. د یادونې وړ ده چې دغه روزنیز پروګرام په پای کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس، د ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس او د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو امیر د کارکوونکو د حاضرۍ بهیر او د دې ولسوالۍ د فعالو ادارو له کاري طرزالعمل څخه څارنه او لیدنه وکړه.